بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درېنې سهشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د شوال المکرم 12 نیټه ده چې د 1402 د غوایي یا ثور د 12 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د شهیدانو او معلولینو ریاست د لوري معلولانو، یتیمانو او کونډو ته د معاش ویش. دغه ریاست وایي شاوخوا 12,000 دغه کسانو ته یې معاشونه ورکړي دي. د ګرځندوی برخوالي په تیر کال کې 18,000 کورنۍ او بهرني سیلانیان راغلي دي. په دې شمیره کې 300 تنه بهرنیان وو. او د نشئی توکو د پلور په تور د 7 تنو نیول کېدل. د دې کسانو سره نشئی توکي هم نیول سوي دي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په هرات کې د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلان وایي په تیر کال کې د اسلامي امارت مشرتابه د فرمان نه مخې معلولانو، یتیمانو او کونډو ته معاشونه ویشلي دي. د یادو مسؤلانو په وینا هر یتیم او کونډې ته هره میاشت 2,000 افغانۍ او هر معلول ته په میاشت کې د 3,000 څخه تر 15,000 افغانۍ معاش ورکړل شوی دی. یو شمېر معلولانو د دوی د معاشونو د ورکړې له امله د دغه ریاست د زیار څخه قدرداني کړې ده او وایي چې د تیر کال معاشونه یې ترلاسه کړي دي. نور حال په راپورټ کې. یو شمېر هغه معلولان چې د معاشونو ترلاسه کولو لپاره دلته راغلي دي، هغوی په دې ولایت کې د مسؤلانو د لوري د دوی اسنادو د پړاوونو تیرولو څخه خوش ښکاري او وایي چې د تیر کال معاشونه یې ترلاسه کړي دي. چیزی که به دسترس ریاست شهدان و معلولین بود از مرکز آمده بود همون با ما توضیح کردم دادم. ریاست شهدان و معلولین به هیچ کس مشکلی نیست که یا مثلا یا 2 روز یا 3 روز یا 1 روز یا هیچی. ما هر که همون کاغذی که به همون شعبه مربوط باشه به همون شعبه همون اجرا میشه. امارات چې راغلی دی موږ ټول مسلمانان چې ټول وساسي دي، هم د جنګ څخه وساسي دي، هم د عرفات څخه وساسي دي. د امارات څخه موږ ډېر راضي یو. په همدې حال د دې ادارې مسؤلان وایي په تیر کال کې 320 میلیونه افغانۍ په دې ولایت کې شاوخوا 12,000 معلولانو، یتیمانو او کونډو ته ویشلي دي. هغه تقریبا د امارت اسلامي 228 د شهداو کورنۍ دي، یعنې چې په هره کورنۍ کې بیا یتیمانو تعداد خو زیات وي. او د نظام قبلي د 380 کسان ثبت کړي دي او د ملکي د 4,450 کسان ثبت کړي دي چې جمله د شهیدانو کورنۍ 9,250 کورنۍ موږ په تیر کال کې په 1401 کال کې په هرات کې موږ د یتیمانو کورنۍ ثبت کړي وي. د دغو دپاره که معلولین دي که یتیمان، په معلولینو کې خو ما درته ویل کټګورۍ شته، ځکه معلول فرق لري د یوې اعضا څخه ونیسه تر فلجه پورې، او د یتیمانو کورنۍ چې دي هغه فرق نه لري. که د نظام قبلي وي، که د امارت اسلامي د شهید یتیم وي، او که ملکیان وي چې په حادثو، په جنګونو، په طبیعي پیښو کې، مرګونو کې پلرونه وفات شوي. دغه چارواکي اداره څرګندوي چې په دې اداره کې ثبت شوي معلولان پر 3 برخو ویشل شوي چې د امارت، مخکني نظام او ملکي برخو کسان پکې شامل دي چې معاشونه یې د معلولیت د کچې په نسبت ویشل کیږي. ولسوالیو کې هم په ګرد افغانستان کې په هر ولایت کې د وزارت خاصه موږ ته هدایت شوی دی چې ټولې کورنۍ د یتیمانو باید ارزیابي شي، ځکه مستحق کس ته باید دغه د امارت اسلامي د بودیجې څخه یو اندازه مساعدت ورسیږي. هغه غیر مستحق کسان چې په خلاف باندې ځان ثبتوي یا په اصولو کې برابر نه وي دوی ځان ثبتوي. پس که یتیمان چې دي هغه یتیم اوس موږ تر 18 کاله پورې ثبتوو، دوی زیات عمرونه تر 18 کاله او دلته موږ ته کم عمرونه راشي. دا شان خامخا راځي، دا خو پیښیږي. خو د دغه دپاره د ارزیابۍ دپاره موږ خپل پرسونل لرو، خپل مدیران لرو او د وزارت خوا څخه اکمال کیږي، دغه د خوا مصارف ورکول کیږي. موږ ارزیابي لرو هم په ولسوالیو کې او هم په ناحیو کې. د مسؤلانو په وینا دغه یتیمان او کونډې په شفاف ډول د ښار او ولسوالیو څخه کور په کور لیدل سوي او ټاکل سوي دي. دا په داسې حال کې دی چې تیر کال د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه د معلولانو،
یتیمانو او کونډو سره د مرستې په موخه هغوی ته میاشتنی معاش ټاکلی او ورکړل شوی دی. 2 تنه د اداري فساد په تور د اسلامي امارت ځواکونو د لوري ونیول شوه. د هرات ولایت د 8مې امنیتي حوزې د پولیسو منصوبینو د لوري دغه حوزې په مربوطاتو کې د بډې اخیستنې په تور 2 تنه نیول شوي دي. د دې کسانو څخه 15,000 افغانۍ نقدې پیسې ترلاسه شوي او هغوی د اسلامي امارت ځواکونو تر څار لاندې دي. د هرات د ګرځندوی څانګې مسؤلان وایي چې په تیر کال کې څه د پاسه 18,000 کورني او بهرني سیلانیانو د دې ولایت د تاریخي مکانونو څخه لیدنه کړې ده. د دې مسؤلانو په وینا د دې سیلانیانو څخه 300 تنه بهرني تبعه وو. داراز دغه مسؤلان په دې وروستیو کې د سیلانیانو د زیاتېدو خبره کوي. نور حال په راپورټ کې. د ګرځندوی امریت چارواکي د دې خبرې په څرګندولو سره چې په دې وروستیو کې دغه ولایت په سیاحتي ځایونو کې د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شوی. دوی وایي چې یوه ورځ وړاندې په 2 جلا ګروپونو کې 25 بهرنیو ګرځندویانو دغه ولایت له لرغونو ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه ګرځندویان له ایټالیا، استرالیا، امریکا، هالند او مالیزیا څخه دي چې د لرغونو او سیاحتي ځایونو د لیدو په موخه افغانستان ته راغلي وو. ورود سیاحان به هرات میتواند جنبه‌های خوب اقتصادی داشته باشه و در واقع میزان عواید سرانه هرات میتونه بالا ببره. از مصارف سیاحان که به خرج میرسد بر علاوه از اینکه شامل ویزا، شامل تیکت های هوایی یا ترانسپورت زمینی، مصارفی که در رستوران ها میکنن، در هتل ها میکنن، اونا یک بخشی از تولیدات محلی هرات هم میخرن و در این حال از سوقات هرات استفاده میکنن و از جانب دیگر یک بخش عواید مستقیمی هم ادارات دولتی و یا نهادهای مربوط دارن، مثلا از فروش تیکت های ورودی به برخی ساعات، مثلا قلعه اختیار الدین، موزیم محلی هرات، موزیم منظر جهاد و این هم جزء عواید بخش توریسم هرات که شامل عواید دولت میشه. د دغو چارواکو د معلوماتو له مخې تیر کال د 300 بهرنیو ګرځندویانو په ګډون څه باندې 18,000 کورنیو ګرځندویانو د دغه ولایت له سیاحتي ځایونو لیدنه کړې ده. د لرغونو ځایونو او لرغونو اثارو د زیربناو بیارغونه، د هوټلونو او سفري اسانتیاو رامنځته کول او د ښو خدمتونو وړاندې کول هغه څه دي چې د ګرځندوی صنعت له ودې سره مرسته کوي. از 2-3 سال به این طرف روند ورود سیاحان به هرات خوشبختانه بیشتر شده نظر به بهبود وضعیت امنیتی در مرکز شهر و همچنین ولسوالی‌های هرات. در سال 1401 خورشیدی تقریبا ما 18,560 توریست داخلی و خارجی به ثبت داریم که این از ولایت‌های مختلف آمدن به هرات و از جاذبه‌های دیدنی و توریستی هرات بازدید کردند. در این حال توریست‌های خارجی نزدیک به 300 توریست خارجی به ثبت رسیده، گرچه یک تعداد از سیاحان خارجی هم اونا ثبت نشدن، اونا به عنوان توریست ضمنی به هرات آمدند، یعنی یک فعالیت داشتن یا مربوط به سازمان‌های خارجی یا مؤسسات همکار بودند، اونا هم علاوه به این تعداد توریستی که به ثبت رسیده. اختیار الدین کلا، لوی جامع جومات، مصلی، منظر جهاد او د هرات موزیم هغه مشهور لرغوني ځایونه دي چې د هیواد دننه او بهر ګڼ شمېر ګرځندویان یې لیدنه کوي. په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 7 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور نیول شوي دي. د هرات د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت موظفینو د دې ولایت د مربوطاتو څخه 7 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور نیولي دي. د دې کسانو څخه یوه اندازه نشهیي توکي نیول شوي دي. داراز د دې کسانو نسبتي دوسیې بشپړې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات.
محترم لیدونکو دا وه خبرونه په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د شهیدانو او معلولینو ریاست د لوري معلولانو، یتیمانو او کونډو ته د معاش ویش. دغه ریاست وایي شاوخوا 12,000 دغه کسانو ته یې معاشونه ورکړي دي. د ګرځندوی برخوالي په تیر کال کې 18,000 کورنۍ او بهرني سیلانیان راغلي دي. په دې شمیره کې 300 تنه بهرنیان وو. او د نشي توکو د پلور په تور د 7 تنو نیول کېدل. د دې کسانو سره نشي توکي هم نیول شوي دي. درنو محترمو لیدونکو د دې مهال خبرونه هم دومره وو. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شئ.